سلام بر شما، شبتان بخیر. به محور خوش آمدید. رئیس استخبارات خارجی روسیه میگوید کشورهای غربی به هدف ایجاد ناامنی و رسیدن به اهداف سیاسیشان در افغانستان از مخالفان حکومت سرپرست در کابل حمایت میکنند. این مقام امنیتی روسیه در نشستی در باکو جایگاه ژئوپلیتیک افغانستان را مهم خوانده و تأکید کرده که غرب به دنبال نگه داشتن این کشور در حالت هرج و مرج است. همزمان با خارج شدن نام طالبان از فهرست سیاه روسیه، رئیس استخبارات خارجی این کشور از حمایت کشورهای غربی از مخالفان حکومت سرپرست به هدف ایجاد ناامنی و رسیدن به اهداف ژئوپلیتیکشان در افغانستان پرده برداشته است. این مقام امنیتی روسیه در نشست در باکو با بیان این که غرب به دنبال نگه داشتن افغانستان در حالت هرج و مرج است، تصریح کرده که با مقابله با نفوذهای منفی خارجی زمینه را برای احیای افغانستان فراهم می‌سازد. رئیس استخبارات خارجی روسیه جایگاه ژئوپلیتیک افغانستان را مهم خوانده و تاکید کرده که باید در بازسازی این کشور توجه شود. این اظهارات رئیس استخبارات خارجی روسیه درباره دخالت کشورهای غربی در وضعیت افغانستان در حالی است که روز پیش نماینده ویژه این کشور برای افغانستان نیز از تمایل روسیه به تعاملات رسمی با حکومت سرپرست خبر داد. روسیه از کشورهای مهم در منطقه است که پیش از این نیز بارها مقام‌های ارشد این کشور از تعامل پایدار با حکومت سرپرست حمایت کردند و در واپسین مورد روسیه موانع حقوقی در تعاملات رسمی با حکومت سرپرست را نیز برداشته است. همراه هستیم با مهمانان تا بیشتر بحث بکنیم. آقایان حمدالله همدرد آگاه مسائل سیاسی و آقای سمیر انگار آگاه سیاسی هستند. مهمانان سلام بر شما، بسیار خوش آمدین به بحث. آقای همدرد اگر با شما آغاز بکنیم، این ادعای رئیس استخبارات خارجی روسیه چقدر اساس داره وقتی میگه غرب به خاطر ایجاد ناامنی و رسیدن به اهداف سیاسیش در افغانستان از مخالفان حکومت سرپرست در کابل حمایت میکنه؟ زه هم په خپل نوبت سره تاسو ته ګران میلمه انګار صاحب ته او تاسو ټول لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغانستان کې دا تازه خبره نه ده. بدبختانه په افغانستان کې تقریبا یوه سلیزه وسوه چې دغسې مرکزي حکومتونه کمزوري کیږي په یوه بله بهانه باندې یا نه پرېښودل کیږي چې یو قوي او ځواکمن مرکزي نظام رامنځته سي. بهانې ورته پرېږدي یا یوه خالیګاه پکې پرېږدي او د همغې خالیګاه د ډکولو په بهانه باندې همیشه پردیو یا بهرنیو هیوادونو یا زبرځواکونو په افغانستان کې د مداخلې لپاره لاره برابره کړې ده. اوس هم که موږ تاسې وګورو په دا تېرو څو کلونو کې که د مجاهدینو له وخته یا د کمونیستانو له وخته پیل راوکړو، د کمونیستانو د حکومتونه یو په بل پسې چپه کېدل او په افغانستان کې مداخله روانه وه، جنګ جاري وساتل څه، بیا د مجاهدینو حکومت راغی، د هغوی په منځ کې هم خلا پرېښودله، د هغوی د مکمل دی میلیټرایز کولو یا خلي سلا کولو لپاره طالبان رامنځته شو. بیا د طالبانو د له منځه وړلو لپاره بالاخره ناټو خپله راغله، امریکا راغله هېواد ته او هدف یې دا و چې خلکو ته یې ویل چې موږ ډیموکراسي راولو یا حقوق بشر راولو. په داسې حال کې چې موږ تاسې په تېرو څو کلونو کې ولیدل چې اروپا او امریکا او غربي هېوادونه د افغانستان د حقوق بشر په قصه کې هم نه دي. ولې دوی د خپلو سټراټیژیکو اهدافو لپاره او په دې خاطر چې هغه خپلې ګټې پکې خوندي وساتي، په افغانستان کې تل مرکزي نظام کمزوری ساتي او د مرکزي نظام په مخالفت کې ځینې کړۍ دوی مسلح کوي، هغوی ته وسله ورکوي او د حکومت پر وړاندې پورته کوي تر څو هم مرکزي حکومت د ځان تابع وساتي، هم په عین حال کې که چیرې مرکزي حکومت له دوی څخه تابعیت نه کوي نو په هغه حالت کې د مرکزي حکومت د نسکورولو لپاره دوی تیار په یو پلان بي باندې کار کوي تر څو هغوی د دوی پر ځای باندې حاکم کړي. نو زه فکر کوم چې د روسیې دغه اندېښنه په خپل ځای سمه ده، په دې کې شک نشته. ولې یو څه چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې اوسني حکومت ته څه پکار دي تر څو افغانستان له دغه ګړنګ څخه یو ځل بیا وساتي. دوی ته داسې یو پالیسي پکار ده چې د روسیې او امریکا ترمنځ دغه بیلانس یا توازن په روابطو کې وساتي او ډیر د روسیه طرف ته هم ځان کش نکړي، ډیر د امریکای طرف ته هم ځان کش نکړي. امین اظهار نظر آقای همدرد چقدر این خود نشان دهنده این است که روسیه خودش هم به دنبال ممکن است این موارد باشه. مثلا وقتی متوجه میشه و میگه که غرب در تلاش ای است که افغانستان را ناامن بسازه به خاطر اهداف سیاسیش، مخالفان امارت اسلامی را مثلا میگه حمایت میکنه و حتی به خاطر میگه که به دنبالی که افغانستان را
امریکا یا غربی ها چون این کار میکنه اینها باید اقدام بکنه و مانعش شوه. چقدر فکر میکنین این به یک نحوی بیانگر این است که روسیه هم در افغانستان به دنبال یک رقابت با امریکا است، مخصوصا اگر مداخله میکنه، اگر حمایت میکنه یا اگر برنامه های استخباراتی دیگری داره؟ په دې کې هیڅ شک نشته چې امریکا او روسیه تل غواړي په افغانستان کې خپله سړه جګړه مخته یوسي. ولې دلته اوس کوم کار چې روسیه کوي، طالبان د تروریستانو یا د دهشتګردو د تور لیست څخه وایستل، دا یې د خپلې ګټې لپاره وایستل تر څو د مرکزي اسیا د هیوادونو هغه پولې یا سرحدونه دوی امن کړي او د افغانستان له ځمکې څخه مرکزي اسیا هیوادونو ته کوم خطر یا ګواښ متوجه ونه اوسېږي. روسیه چې اوس هر څه اړیکې غځوي له طالبانو سره، یو له اهدافو څخه دا ده چې د دوی متحد هیوادونه چې ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، د قزاقستان او قرغیزستان او دا هیوادونه دي، دا په امن کې وساتي او خپل مستقیم روسیې ته له افغانستان څخه کوم ګواښ متوجه نشي. تر پرونه پورې روسیې طالبان په خپل د ترهګرو په تور لیست کې درلودل. روسیې له طالبانو څخه هیڅ داسې کومه رسمي غوښتنه نشوی مطرح کولی چې طالبان باید هغه عملي کړي. ولې دا چې اوس روسیې یو حسن نیت وښود طالبانو ته، دوی له تور لیست څخه لرې کړل، نو په دې سره اوس طالبانو ته یو ارزښت قایل سو. او اوس که په طالبان باندې غږ کوي چې ته باید د سرحدونو امنیت ونیسي، طالبان مجبوریږي د دې حسن نیت په جواب کې باید یو نیک عمل د هغوی په مقابل کې ترسره کړي تر څو هم روسیه خوشحاله وساتي، هم د مرکزي اسیا د هیوادونو سره په پوله کې امنیت ټینګ وساتي او د افغانستان له خوا څخه هغوی ته ډاډ ورکړي چې تاسې هیچ کله د افغانستان څخه نه متضرر کیږي او نه به تاسو ته ناامنی پیدا کیږي. ممنون شما، سپاسگزار شما. آقای انگار، شما این نگرانی رئیس استخبارات خارجی روسیه را یک نگرانی بجا میدانین یا برعکس فکر میکنین که این یک رقابت است که با این حرف نمایان ساخته و بیان میکنه که غرب به دنبال مداخله است به خاطر اهداف سیاسیش و هر حرکتی که روسیه هم انجام میده ممکن است به خاطر این باشه که این حرکت های غرب را در افغانستان خنثی بسازه و خودش هم به دنبال این مسیر باشه؟ سلام و درود خدمت شما جناب امانی صاحب، مهمان عزیز برنامه جناب استاد همدرد صاحب و همه بیننده های عزیز تلویزیون طلوع نیوز. ممنون. اگر دقیق ژرفنگری نماییم ما شما به این نتیجه میرسیم که سال 2021 زمانی که امریکا در افغانستان شکست خورد و جمع ناتو رفتن همشان و افغانستان را امارت اسلامی افغانستان فتح نمودن، ما شما ببینیم روسیه چندین بار اظهارات داشتن. همچنان در سال 2021 مقامات ارشد روسیه بیان داشت که غرب و امریکا در افغانستان و علل خصوص در آسیا پالیسیشان ناکام شد و شکست خورد. و همچنان اگر ما ببینیم در کنفرانس منطقوی که در سال 2022 برگزار شده بود، نیز همین مقامات ارشد روسیه یک سلسله حرف و حدیث های را بیان نمودن، گفتن که پالیسی های غرب در افغانستان ناکام شد و در آسیای میانه و کشورهای آسیایی پالیسی های غرب به امریکا نتیجه نمیدهد. و همچنان ببینیم سال گذشته که سال 2023 و 24 همچنان کنفرانس هایی که از طرف روسیه و ورکشاپ ها و پروگرام هایی که در مورد افغانستان و آسیا برگزار شده بود، هر از گاه مقامات ارشد روسی بیان داشتند که افغانستان باید قربانی سیاست های غرب نشود، یعنی مرکز افراطگرایی تبدیل نشود و همچنان یک پالیسی که غرب روی دست داره میخواد افغانستان ناامن بسازه یا هم گروه های نیابتی خود را در افغانستان رشد بدهد، باید از این پالیسی ها و از این قبیلکارها جلوگیری شود. اما در حقیقت امر ما ببینیم روسیه هم منافع ملی تعریف شده خود داره و همچنان امریکا و غرب هم منافع ملی تعریف شده خود داره. در طول 4.5 دهه در افغانستان همین کشورها بودند که افغانستان میدان رقابتشان یا هم میدان شطرنج تبدیل نموده بودند و همیشه بازی ها یا رقابت های دیگری را در افغانستان آمده پیاده می ساختند و کشور ما را دیدیم که از کجا به کجا رساندند. دقیقا لازم است که افغانستان هم باید از نقش مهره به یک بازیگر فعال سیاسی تبدیل شود، باید یک پالیسی و استراتژی درست روی دست داشته باشد. و همچنان ببینیم اگر امروز رئیس اطلاعات خارجی فدراتیو روسیه
این سخنان را بیان نمودند. دقیقا آنها هم منافع شخصی خود داره و دنبال منافع شخصی خود است. دقیقا روسیه از نفوذ امریکا و غرب در منطقه و علاوه خصوص در افغانستان نگران است که آنها حضور باید نداشته باشند و همچنین منافع و پروژه های روسیه اگر آنها در افغانستان حضور داشته باشند خود دقیقا منافع و پروژه های روسیه هم در خطر میفته و همچنین ما شما دیدیم مرزهای افغانستان هم به دست از اونها می باشه و بعضی مسائل دیگری. فعلا من فکر میکنم که رئیس اطلاعات خارجی روسیه که یک شخص نزدیک به پوتین است نگران است و همچنان مقامات ارشد روسی نگران است. درست. آقای محمدرد، شما همونطوری که شما هم اشاره کردین خب اخیراً روسیه تعلیق کرد نام طالبان را از فهرست ممنوعش و این اظهارات را هم مطرح میکنه. بحث دیگه همی است که مقام های روسی میگه ما با دنبال گسترش روابط ما با کابل هستیم. دقیقاً فکر میکنین روسیه به دنبال چه نوع تعامل با حکومت سرپرست است؟ مشروعیت، نفوذ یا همکاری؟ زه فکر کوم تر هر څه وړاندې مخکې هم ما ورته اشاره وکړه روسیه غواړي چې تر هر څه وړاندې د مرکزی اسیا له هیوادونو سره د افغانستان په پوله کې یا سرحدونو کې امنیت رامنځته کړي او د طالبانو لخوا څخه دا ډاډ غواړي دا اطمینان غواړي چې په افغانستان کې که چیرې د آیسیس ډله وي یا د خراسان د داعش خراسان ډله وي که چیرې نورې تروریستي ډلې وي هغوی باید د مرکزی آسیا هیوادونو ته ګواښ پیښ نه کړي امنیتي ګواښ ورته پیښ نه کړي د طالبانو څخه لومړی دا ډاډ غواړي د دې ترڅنګ غواړي چې د نارکوټیکس یا مواد مخدر کوم انتقال یا ټرافیکینګ او قاچاق چې دا هغه د مرکزی آسیا هیوادونو ته افغانستان څخه باید بند سي او دا کار باید ونسي او د دې ترڅنګ غواړي طبیعي خبره ده چې هغوی هم غواړي چې په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ په برخه کې له افغانستان د اوسنۍ ادارې سره مرسته وکړي اړیکې ورسره ولري تجارتي اړیکې ورسره پراخې کړي په دې کې هیڅ شک نشته ولې په نظامی برخه کې استخباراتي برخه کې باید اوسني واکمنان یعنی طالبان باید ډیر محتاط اوسیږي دا چې له روسیې سره دوی څه ډول اړیکې جوړوي کولای شي چې ورسره مخکې لاړ شي ځکه روسیه واقعیت دا هغه په اسیا کې ده او افغانستان هم په اسیا کې ده نو طبیعي خبره ده دا چې روسیې طالبان د تور لیست څخه ایسته کړی یو دلیل دا ده چې طالبان د افغانستان د خاورې اوسنی واقعیت ده یعنی د افغانستان په ټوله خاوره باندې دوی حاکمیت لري فعلا جمهوریت نشته یا بل حکومت نشته بل ډله نشته په افغانستان کې د طالبانو ډله ده چې په افغانستان کې بله حاکمیت دا چې رسمیت نه لري هغه جلا خبره ده طبیعي خبره ده چې د روسیې لپاره دا هم خطرناک ده چې طالبان یې له تور لیست څخه وایستل کېدای شي د نړیوالو تر ډیر فشار لاندې راسي ولې د خپلې ګټې په خاطر باندې دا کار ترسره کړي تر څو هغه خپلې ګټې له افغانستان سره دوی په منطقه کې یا په سیمه کې تضمین کړي یا تامین کړي او د هغه لپاره دوی کار کوي. اما آقای همدرد فکر میکنین واقعا روسیه داره حسن نیتش نشان میده یا حسن نیت داره یا داره واقعا همکاری میکنه یا برعکس شیطنت میکنه؟ بحثی که آقای انگار اشاره کرد حتی میزبانی کرد از مخالفان امارت اسلامی روسیه شما میدانید هم امریکا چون این کار را تا اینجا نکرده. قبلا روسیه میگفت که داعش یک پروژه امریکایی است در افغانستان امریکا داعش را رشد میده این حرف را مقامات روسی گفته مقامات ایرانی گفته شما را چهره ها در امارت اسلامی هم چون این حرفی را گفته یک زمان داعش حالا مخالفان حکومت سرپرست وقتی نگاه میکنین به این موضوع و این حرف ها هم همزمان با این شده که روسیه تصمیم گرفت نام امارت اسلامی را از فهرست ممنوعش تعلیق بکنه آیا واقعا میشه به حسن نیت روسیه توجه کرد یا برعکس این میتونه یک شیطنت سیاسی باشه؟ په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان کولی شي د روسیې له دغه حسن نیت څخه ګټه واخلي ولې روسیې دا کار د حسن نیت په خاطر د موږ تاسې د ګټې په خاطر نه ده کړی روسیې د خپلو ملي ګټو په خاطر د خپلو متحدینو د ګټې په خاطر د خپلو متحدینو د امنیت په خاطر دا کار وکړ تر څو له افغانستان څخه مرکزی اسیا هیوادونو ته ګواښ متوجه نه اوسیږي روسیه هیڅ کلم زما او ستا له غم نه ده مړه نه امریکا زما او ستا له غم مړه کیږي نه روسیه زما او ستا له غم مړه کیږي د دوی د سړو جګړو او د دوی د ګرمو جګړو قرباني همیشه زمونږ افغان ملت او تر اوسه پورې هم ده اوسنیو حاکمانو ته بیا هم وایم چې په کار ده چې په ډیر تدبیر سره خپله بهرنۍ پالیسي داسې جوړه کړي چې د غرب او د روسیې ترمنځ دوی هغه توازن او بیلانس پکې وساتلی شي او افغانستان پرې نږدي چې بیا افغانستان د نړیوالو د جګړو په ځانګړي ډول د روسیې او د امریکا او د چین د سړې جګړې په جنگ په میدان باندې بدل سي یا په افغانستان کې یو ځل بیا سړه جګړه پیل کړي او له هغه وروسته خدای مکړه بیا داخلي جګړو ته لاره هواره کړي دا د اوسني حکومت یا د اوسنیو واکمنو مسؤلیت ده تر څو افغانستان
دا ډول جګړې څخه وساتي او پرې نږدي چې د روسیې په مداخلې سره یا د امریکې په مداخلې سره یا د پاکستان په مداخلې سره یا د ایران په مداخلې سره په داخل کې جنگي ډلې ټپلې جوړې شي او خدای مکړه یو ځل بیا د ناامنۍ باعث وګرځېږي. زما وړاندیز هم اوسنیو واکمنو ته دا ده چې له ټولو اړخونو سره د کینی سوله د وکړي سره یو ګډ حکومت رامنځته کړي، روسیې او امریکا او نورو هیوادونو ته د بیا زمینه نه برابروي چې بیا افغانستان ته په یوه بله بهانه باندې راسي او افغانستان بیا نامنه کړي. ځکه قرباني موږ تاسې افغانان یو، هغوی خپلې ګټې په خپلو هیوادونو کې تضمینوي او تامینوي، د موږ تاسې په وژلو سره خپلې ګټې تامینوی. نو موږ تاسې ولې یو بل د پردیو لپاره سره ووژنو؟ بسیار تشکر، سپاسگزار شما. آقای همدرد بسیار کوتاه هرچند اشاره هم کردین، باز هم در این یک شرایط چطور میشه توازن را حفظ کرد که هم سود برد از این رابطه ها و هم کشورها این جرأت و این توانایی را پیدا نکنه که افغانستان را ببره به سوی بی‌ثباتی و افغانستان را بخواین چند پارچه بسازه؟ بدبختانه باید ووایم تر هغو پورې چې دا اوسني واکمنان په رسمیت ونه پیژندلی سي، دوی تر ډیره پورې څه نشي کولی، ولې بیا دې هم خپله کوښښ وکړي، یعنې خپل کوښښ دې وکړي چې د افغانستان له داخلي ډلو ټپلو احزابو ګوندونو سره دوی کینی، یو ټولشموله حکومت رامنځته کړي. صرف مولاکراسي باندې څه نه کېږي چې یوازې ملایان دې په چوکیو باندې ناست وي او دوی هغه متخصص خلک له چوکیو څخه ایسته کړي یا بې صلاحیته کړي دي یا تنقیص کړي دي. په دې سره دوی حکومت مخته نشي وړلی، په هیڅ وجه دوی یو ځواکمن او قوي حکومت نشي رامنځته کولی. درسته ده چې دوی یو څه اندازه ثبات رامنځته کړی ده، امنیت موجود ده، خو د دوی په مقابل کې تر اوسه پورې د بهرنیو لخوا داسې وسلوال نشته چې بهرنیان یې ملاتړ وکړي. که خدای مکړه بیا داسې یوه ډله رامنځته شي چې بهرنی ملاتړ له ځان سره ولري، نو د اوسنی حکومت په ډېرې اسانۍ سره له منځه وړلی شي. هغه ورځ د خدای نه راولي چې بیا په افغانستان کې ناامني رامنځته شي. د اوسنیو واکمنو ته پکار ده چې د روسیې او امریکا ترمنځ یو توازن وساتي په خارجه پالیسۍ کې، بهرنۍ پالیسۍ کې. نه روسیې ته دومره ځان نږدې کړي چې امریکا پرې حمله وکړي، نه امریکا ته دومره ځان نږدې کړي چې روسیه پرې حمله وکړي. نو د دوی ترمنځ یو څه بېطرفي ورته پکار ده، توازن یا بالانس ورته پکار ده په بهرنۍ پالیسۍ کې چې دا باید وساتل شي. ممنون شما. سپاسگزارم آقای حمدالله همدرد، آگاه مسائل سیاسی، و آقای سمیر انگار، آگاه سیاسی، از حضورتان در محور. و در ادامه برنامه پس از وقفه برمیگردیم.